بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. حي على الصلاة. حي على الفلاح. جوانای عزیز، مسلمان‌های محترم، صدای ملکوتی و آسمانی اذان الحمدلله بلند شد. دیگه همه برادرها و عزیزا همت بکنین، انشاءالله بیاین همه با هم دست جمعی انشاءالله به حضور رب العزت و الجلال نماز ظهر و پیشین را ادا میکنیم و به جا میاریم. سیاحت و تفریح ما شما در پرتو تقوا و پرهیزگاری و عبادت باشه، چون همه ما شما الحمدلله مسلمانه. بنازم به نام بزرگت مجاهد، نترس و صبوری چو فاروق و خالد. تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی، تو شمشیر خیبر سپاه خدایی. بلرزد ز عزمت جهان ستمگر. صلوات و سلام فرمای د مسلمان او د کافر په مابینځ کې چې فرق دی هغه د لمانځه دی. چې څوک لمونځ کوي هغه ته به مسلمان وایو، څوک لمونځ نه کوي هغه ته به کافر وایو. نه د یو ملا ده، نه د یو تبلیغي ده، نه د یو مجاهد ده، دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا ده چې کم سړی لمونځ کوي هغه به موږ مسلمان بلو، چې کم سړی لمونځ نه کوي هغه به موږ کافر بلو. نو اوس یو سړی که لمونځ نه کوي دی به د ځان دپاره څه بانې چې دی هغه جوړوي. زما او ستا په دې معاشره کې داسې ځوانان نشته چې هغه تیر کال په روزه کې لمنځونه کړي و بیا ټول کال د لمنځو خلاصولو. زما او ستا په معاشره کې داسې ځوانان نشته چې بنازم به نام بزرگت مجاهد، نترس و صبوری چو فاروق و خالد. تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی، تو شمشیر خیبر سپاه خدایی. بلرزد ز عزمت جهان ستمگر، بکن شام دنیا تو صبح منور. توی مظهر دین، توی عزت ما، توی دفع ظلمت، توی حرمت ما.